السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د فیسبوک لپاره یو داسې ایچ ډي ډاونلوډر در وښیم چې د هغه په ذریعه سره به تاسو له فیسبوک څخه فول ایچ ډي ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. نو ملګرو که چیرې غواړئ تاسو په فیسبوک کې ایچ ډي ویډیوګانې ګورئ او هغه په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ، نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو د دې لپاره به اول واري تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپس له هغې ځای څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ملګرو دغه اپس تاسو ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو راسئ په ویډیو ډاونلوډر باندې به کلیک وکړئ. ایچ ډي پرو ویډیو ډاونلوډر پر فیسبوک ده. ملګرو دغه تاسو په خپل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو خلاص کړئ د دې کوم انټرفیس ته دا رقم دلته دی تاسو ته رااړوي. نو ملګرو تاسو راسئ په ویډیو ډاونلوډر باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ویډیو ډاونلوډر باندې کلیک وکړئ هغه رقم اوس ګوره دلته لوډینګ روان وي او ستاسو اکاونټ به دلته دی تاسو ته خلاص کړي. نو ګوره ملګرو کله چې ستاسو اکاونټ دلته خلاص شو دغه رقم ګوره دغه ځای باندې اوکې کومه. نو زه دلته لیټر ورته وایم ریټینګ راکړئ، زه ریټینګ بعد کې ورکوم. نو دلته به ګوره تاسو په ویډیو ډاونلوډر باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ویډیو ډاونلوډر باندې کلیک وکړئ لوډینګ روان ده، لږ انتظار به ورته وکړئ. کله چې ملګرو تاسو لږ انتظار ورته وکړئ اوس به دغه اپس تاسو ته خلاص شي. نو ګوره ملګرو کله چې دغه اپس تاسو ته خلاص شو د هغه رقم دلته دی تاسو ته وایي وایي ګوره تاسو یو اکاونټ د سلیم خانزاده په نامه ده، دغه یې بارې تاسو مخته لوګین کړی ده. نو که چیرې په بل اکاونټ لوګین کېږي دلته به تاسو راسئ لوګین وید انادر اکاونټ. نو تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او که په هغه باندې لوګین کېداست نو تاسو بیرته راسئ په هغه اکاونټ باندې به کلیک وکړئ او په هغه باندې به تاسو چیز سئ لوګین سئ. نو ګوره ملګرو زه بیرته په سلیم خانزاده باندې کلیک کوم، زه ورته زه په دغه اکاونټ باندې چیز کېږم لوګین کېږم. دلته به صرف او صرف تاسو پاسورډ ورکړئ. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو پاسورډ ورکړئ اوس به دغه اکاونټ بیرته تاسو ته دلته چیز سي خلاص سي او دغه رقم دغه تاسو اوکې کړئ یا بیا ناټ ناو کړئ. نو دلته به اوس تاسو اکاونټ د فیسبوک اکاونټ تاسو ته خلاص سي. نو ملګرو کله چې تاسو د فیسبوک اکاونټ تاسو ته خلاص سو دغه رقم تاسو لاندې ولاړ سئ. اوس چې هره ویډیو تاسو غواړئ چې ډاونلوډ کړئ او هره ویډیو وګورئ هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډولی هم سئ او د هغه رقم یې کتلی هم سئ. نو ګوره ملګرو زه لږ لاندې ځمه او دلته به اوس تاسو ته فیسبوک ویډیوګانې ټوټل دلته دی تاسو ته راواړوي. نو ګوره ملګرو زه ویډیو پیدا کوم. دغه رقم ګوره ملګرو زه راځم غواړم چې دغه ویډیو چیک کړمه. نو ګوره ملګرو کله چې تاسو په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ نو دلته ولارې دی تاسو ته درې اپشن درکوي، یو اګنور ده، دویم واچ ده او دریم ډاونلوډ ده. نو زه یې بارې په واچ باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په واچ باندې کلیک وکړئ دغه ویډیو به دلته چیز سي پلی سي. نو ګوره ملګرو دغه ویډیو پلی سوله او دغه رقم اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه ډاونلوډ کړئ نو تاسو به صرف او صرف بیرته په دغه ویډیو باندې کلیک وکړئ او په ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ډاونلوډ بټن باندې کلیک وکړئ دغه رقم به ستاسو د ویډیو ډاونلوډینګ روان سي. ګوره ملګرو دغه د ویډیو ډاونلوډینګ روان ده. اوس به دغه ویډیو ستاسو په موبایل کې ډېر په اسانۍ سره ډاونلوډ سي. نو کله چې ګوره ملګرو دغه ویډیو ډاونلوډ سوله بیا به دغه رقم تاسو په بیک باندې ووځئ او تاسو به ورسئ د خپل موبایل ګیلري ته. په ګیلري کې به تاسو وګورئ چې ستاسو د موبایل ویډیوګانې ډاونلوډ سوي دي او که نه دي. نو ګوره ملګرو دا دلته دی هم تاسو ته راړوي، دلته تاسو په د اپشن بټن باندې کلیک وکړئ او ډاونلوډ ته راسئ. نو دلته به تاسو په ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ چې کومه ویډیو تاسو ډاونلوډ کړې ده هغه ویډیو به دلته دی تاسو ته درښکاره کړي. نو هغه تاسو ډېر په اسانۍ سره کتلی هم سئ او په خپل موبایل کې سیولی هم سئ. نو ملګرو دغه ډاونلوډر باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. او ملګرو که تاسو هره ویډیو ته ضرورت لرئ، هره ویډیو پکاري، هره پوښتنه لرئ موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیو ستاسو لپاره جوړ کړو. نو میلاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.